بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکی هیلی دوستانو، زه تاج محمد صافی د آرټي ټیکنیکل پښتو چینل قربان. نن د وینډوز پروګرام دی او بل در سره تاسو په چوپړ کې. نن به د وینډوز په پروګرام کې موږ په یوزر اکاونټ باندې کار کوو چې څنګه موږ کولی شو یو یوزر جوړ کو، ریموو یې کو، تغییرات پکې راوالو. نو را به شو کنټرول پنل ته او یوزر اکاونټ به راواخلو. کله چې موږ دلته دوستان راسو، موږ سره دلته اول کې د چینج یور پاسورډ دې ځای نه موږ کولی شو چې د خپل کوم یوزر چې فعلا موږ پکې یاستو د دغې پاسورډ چینج کړو. فقط کلیک به پرې وکړئ، کرنټ پاسورډ دا نوی فعلا چې کوم پاسورډ لري دا به ورکوئ، نیو پاسورډ نوی او کنفرم هغه نوی پاسورډ به دلته یو تکرار کوي. او لاندې ځای دلته ټایپ ا پاسورډ هینډ دا په کوم حالاتو کې استفاده کیږي. یو خو دا چې څوک غلطوي چې مثلا پاسورډ د موږ یو شی دلته بل شی لیکو، که څوک راسي کمپیوټر ته چې مثلا غواړي داخل سي وګوري چې مثلا دا پاسورډ دی هغه ورکوي، کار به نه کوي او اصلي پاسورډ خو باید زده نه وي. یو په داسې حالت کې موږ ته پکارېږي چې که چیرې یو کمپیوټر کې یو یوزر یو څو کسان پې کار کوي، نو د دې لپاره چې دا څو کسان ټول دا پاسورډ په یاد وي او هیر یې نه سي، نو په هغه اصلي پاسورډ به په دې ځای کې ولیکو او هغوی به پرې کار کوي. خو ښه به دا وي چې په هغه کمپیوټرونو کې چې ډېر حساس معلومات پکې وي او څوک باید ورننوتلی ونه شي، نو په دې ځای کې باید موږ یا چې شی ونه لیکو، که لیکو یو غلط بل پاسورډ به ولیکو او بعد له هغې نه به یې موږ سیف کړو ځان سره. کله چې دا زوړ پاسورډ نوی هم تکرار کوو، هینډ کې یو څه ولیکل، بعد له هغې بیا چې کوو چینج پاسورډ به کلیک کوو. ریموو یور پاسورډ څه کار کوي؟ دې ځای کې موږ کولی شو چې خپل د یوزر پاسورډ ریموو کړو. فقط دلته به خپل پاسورډ ورکړئ او ریموو پاسورډ به کلیک کړو، پاسورډ به موږ سره ریموو شي. چینج یور پکچر بیا څه کار کوي؟ دې ځای موږ کولی شو دغه کوم عکس چې موږ دلته له دې یوزر سره راغلی چې بال عکس ده، دا موږ کولی شو تغییر و تبدیل وکړو. که دلته راسو موږ دې ځای کې مثلا عکسونه واخلو، یا مثلا له براوس نه ځو یو عکس موږ دلته انتخابو. که راسو ډیسکټاپ ته موږ سره دلته کوم عکس اوسېږي، دې ځای نه به عکس واخلو. مثلا دا عکس ده، موږ به دې ځای نه واخلو او اوس ګورئ دوستانو د بال په ځای د ما خپل تصویر دلته راغی. بل موږ سره دا چینج یور اکاونټ نیم، که غواړو چې دا نوم یې تبدیل کړو هم کولی شو. مثال دلته موږ سره تاج محمد ده، راځو دا تبدیلوو. دلته راسئ مثلا دلته بل نوم ورکړو، مثلا موږ لیکو دلته تاج صافی، صحیح شو. چینج نیم دلته دوستانو وګورئ چې راغی تاج محمد په ځای تاج صافی راغی. بل موږ سره چینج یور اکاونټ ټایپ، دا بیا څه کار کوي؟ دې ځای ته که موږ راسو دلته دغه نوعیت دی اکاونټ تبدیل. موږ دوه قسمه یوزر یا اکاونټ لرو، یو سټنډرډ ده، بل موږ سره اډمنسټریټر ده. سټنډرډ عام یوزر یې چې هغې سره ډېر صلاحیتونه نه وي، مثلا په کوم صلاحیتونه چې ورکړو هغه باندې کار کوي، او اډمین چې اډمنسټریټر هغه سره عام او تام صلاحیت یې انسټالیشن کوي، ریموو د پروګرامونو له منځه وړل، ټول کارونه کولی شي. خو عام یوزر انسټالیشن او دا شیونه نه شي کولی، فقط هغه کوم پروګرامونه چې تعین دي په هغې کې به کار کوي. نو چې دلته راغلو موږ دلته کولی شو چې دا د مثلا فعلا اډمنسټریټر د سټنډرډ نه انتخاب کړو، نو له دې نه عام یوزر جوړېږي او چینج اکاونټ ټایپ به ورته کلیک کړو، دا به موږ سره شي سي عام یوزر به سي. دې نه وروسته بیا موږ سره دلته دا مینج انادر اکاونټ. مینج انادر یعنې تنظیم و ترتیب کوي، جوړ کوي بل اکاونټ، که مثلا چاته جوړوي. که دلته موږ راسو موږ سره دلته نور اکاونټونه هم شته، خو دلته که راسو ورته وایي چې بل نوی اکاونټ جوړ کړو، کریټ ا نیو اکاونټ به کلیک کړو. مثلا دلته ورته یو نوم ورکوو احمد. دلته یې لیکلي چې سټنډرډ یوزر دی که اډمنسټریټر دی. سټنډرډ یعنې عام یوزر چې دونه زیات صلاحیتونه ورسره نه وي، او اډمنسټریټر چې عام او تام صلاحیت لري، مدیر مکمل د کمپیوټر مدیر نو چې غواړي کولی شي. مثلا موږ هلته راغلو دا هم سټنډرډ یوزر که چې عام یوزر دی. دا د موږ سره دلته د احمد په نوم باندې چې شو یو یوزر جوړ شو، چې په دې احمد یوزر کې موږ اوس دلته کولی شو چې تغییرات راوړو، چینج د نیم نوم یې هغه کړو، پاسورډ ورته ورکړو. که غواړو دلته پاسورډ ورته ورکړو، دلته به راسو دلته به مثلا یو پاسورډ ورته ورکړو چې پاسورډ یې څه شی ده، پاسورډ به ورته ورکړو.
پاس هم چې کوم پاسورډ ورکړه په لاندې ځای کې به باید تکرار کړو او دې ځای کې مثلا موږ یو شی لیکو چې یو چپ غلط ورکړو چې مثلا که څوک راسي وګوري چې دې کې دا پاسورډ بعد له هغې به چې وکړو کریټ پاسورډ ورته وکړو ریموو پاسورډ بیرته کولی شو چې همدا پاسورډ یې له منځه ویسو چینج پکچر چې مخکې هم کار وکړو دې نه کولی شو چې پکچر تبدیل کړو را به شو مثلا دغه عکس ورته انتخاب کړو سیټ اپ پیرنټل کنټرول دې ځای نه دا وروسته کار کوو دې باندې چینج د اکاونټ ټایپ یې بیرته مثلا تبدیلولی شو سټنډرډ د اډمنسټریټر دې سي دې ځای تبدیلولی شو او ډیلیټ اکاونټ کولی شو چې بیرته مثلا دا له دې سره موږ ډیلیټ یا له منځه ویسو او مینیج انادر اکاونټ بیا هم هماغه ځای ده چې کولی شو دې ځای موږ دا بل یو اکاونټ جوړ کړو دوستانو دلته مخکې هلته پیرنټل کنټرول هغه له دې نه پیرنټل کنټرول کې موږ چې کولی شو دې کې موږ کولی شو چې سټنډرډ یا عام یوزر ته د هغې هغه صلاحیتونه محدود کړو چې مثلا دغه پروګرام دې خلاص کړي دغه پروګرام کې دې کار نشو کولی نو که دلته موږ راسو موږ دغه احمد یوزر سټنډرډ یعنې عام محدود یوزر جوړ کړ دا په اډمین باندې بیا نه کېږي اډمین نشي کولی اډمین باندې سیکیورټي هغه کې چې مثلا دا پروګرام دې خلاص کړي دا نشي خلاص کړو موږ دې کې فقط په عام یوزر کولی شو چې دغه محدودیتونه پرې واضح کړو چې مثلا دغه کار دې وکړي دا نه کوي مثلا دلته به راشو او کوم یوزر به واخلو همدغه عام یوزر مثلا احمد اخلو احمد هم چې واخیسته دلته راځو دا آن انفورس کرنٹ سیټینګ مثلا ټایم لیمټ دا پروګرام لیمټ ته به رسو ټایم کې مثلا ګوتې نشي وهلی که دلته مثلا آن کو گیم رایټس دا دلته مثلا کار نشي کولی او بل مثلا پروګرام لیمټ که موږ دلته آن کو دلته لیکلي احمد کان یوز آل پروګرام بیا دلته مثلا یعنی که دا انتخاب ټول پروګرامونو باندې کار کوي موږ احمد کان اونلی یوز د پروګرام آی الاو یعنی زه خو اډمین یم چې ما ورته کوم اجازه ورکړي که دا انتخاب کړو دلته اوس لیست کې راځي چې کوم پروګرامونه باندې دې کار وکړي په کومو دې کار نه کوي دوستانو دلته موږ سره لیست راغی ټول څومره پروګرامونه چې دې کمپیوټر کې انسټال دي دا موږ سره په دې لیست کې راغی موږ دې ځای نه کولی شو چې ورته ووایو چې مثلا دغه پروګرام باندې دې کار وکړي او په دغه پروګرام دې نه کوي دې ځای نه کوم یو چې ورته انتخاب کړه هغې باندې به کار کوي چې کوم یو انتخاب نه وي په هغې باندې به کار نشي کولی که موږ مثلا دلته راسو دې ځای کې مثلا د هغه پروګرام پیدا کړو دا وګورئ دوستانو مثال دلته موږ راځو دا اکسل ورته تعینوو چې مثلا په اکسل باندې دې کار وکړي ورډ او دغه پروګرامونه چې کوم یو دي ټول له دې ځای نه موږ ورته انتخابوو او بعد له هغې نه مثلا موږ چیک کلیک کوو اوکې کلیک کوو که دلته موږ چیک آل ووایو خو یعنې ټول دې وکړي او که ان چیک آل ووایو یعنې په یو دې هم کار نه کوي او د براوس له لارې نه هم کولی شو چې بعضې پروګرامونه موږ ورته تعین کړو چې په دې کار وکړي او په دې کار نه کوي نو موږ د یو یوزر رایټس یا کوم هغه حقوق هغه چې لري هغه له دغه ځای نه موږ کولی شو چې مثلا کمې کړو زیاتې کړو له دې ځای نه به ورته انتخابوو
بل دوستان دلته د چینج یوزر اکاونټ کنټرول سیټینګ دې کې موږ څه کار کولی شو. که دلته موږ راسو دوستانو دې ځای کې دغه بخش چې موږ سره د آلویز نوټیفای او نیور نوټیفای دا څه کار کوي. دا په هغه وخت کې موږ سره پکاري کله چې موږ یو پروګرام انسټالوو دا موږ ته یو میسج راکوي چې دا غواړي چې انسټال یې کړي که انسټال نه کړي، یا مثلا له انټرنیټ نه بعد پروګرام خپل په سر باندې انسټالیشن غواړي چې په کمپیوټر کې انسټال شي. چې موږ کوم سایټ کې ګوتې وهلي هغه بعد وخت یا غلط سایټونه مو اوسېږي د هغې نه بعد وخت بعد پروګرامونه راځي چې کمپیوټر کې انسټال شي، بیا دلته موږ ته یو میسج راکوي او نوټیفیکیشن راکوي چې دا د انسټال شي که نه، اجازه ورکوي که نه. که چېرې مثلا دلته وایي چې نیور نوټیفای ایس موږ نه اجازه نه اخلي، بس اتومات خپله انسټالیږي. او که چېرې موږ سره دلته راسو په دې حد کې انتخابي یا بیخي دلته آلویز نوټیفای نو موږ ته به یو میسج راکوي چې دغه پروګرام دې انسټال شي، یس نو میسج به یې کوي. غواړو چې انسټال شي یس به کلیک کوو، او که غواړو چې انسټال دې نه شي نو نو به کلیک کوو. نو دا صرف د دې لپاره ده چې موږ ته کوم پروګرامونه چې کمپیوټر کې انسټالیږي موږ ته یو میسج راکوي چې کوم پروګرام کمپیوټر کې انسټال شي که انسټال نه شي. دا دوستانو د یوزر جوړولو طریقه په کنټرول پینل کې. بل یو طریقه هم موږ لرو چې له هغې ځای نه هم موږ کولی شو چې یوزر جوړ کړو. هغه طریقه دوستانو د مای کمپیوټر باندې به راسئ، دلته به راسئ منیج ته. منیج ته چې کله راغلی بیا دلته موږ راځو لوکل یوزر اینډ ګروپ ته، دې بخش ته به راسئ. دلته یو یوزر د موږ سره بل ګروپ ده. یوزر کې دلته راځئ موږ یوزر جوړو چې مثلا یوزر ته راځئ نیو یوزر، نیو یوزر به کلیک کړي او دلته به ورته نوم ورکړي چې مثلا نوم یې چې ده اسد نوم ورکړه ورته. دلته فل نوم هم ورکولی شئ چې هر شی ورته ورکړه، اسد خان، اسد تخلص سره مکمل نوم، ډسکرپشن هم ورکوي چې مثلا دا څه کاره ده چې کار کوي. خو دې ځای کې راځو دلته ورته پاسورډ ورکوو. پاسورډ او بیا هم کنفرم پاسورډ دا ځای کې به تکرار شي. دلته چې وایي دا آپشن وایي چې یوزر مست چینج پاسورډ اټ نیکسټ لوګن. کله چې مثلا دا انتخاب وي چې یوزر بعض وختو کې داسې ضرورت کېږي یو چاته موږ یوزر جوړو هغه چې خپله مثلا بیا کله کمپیوټر داخلي کړي چې غواړي خپل پاسورډ بیرته تغییر او تبدیل کړي، نو کولی دا به ورته انتخاب کړي چې کله هغه کمپیوټر ته لوګین کېږي هغه ته به ورته میسج راسي چې پاسورډ دې تبدیل کړه. او که ضرورت نه نو دا به مثلا ان چک کوو. بل یو د موږ سره یوزر کانټ چینج پاسورډ، دا به انتخاب کوو یوزر پاسورډ نسی چینج کولی، په همدې پاسورډ به کار کوي. پاسورډ نیور ایکسپایر، پاسورډ دې هېڅ کله هم ایکسپایر کېږي نه، همدغه پاسورډ یې تر اخره کار وکړي. او اکاونټ ډیسیبل کې انتخاب کوي بیا دا اکاونټ غیر فعال کېږي، هغه لاګین سکرین کې موږ ته مخې ته بالکل نه راځي، دا به غیر فعال. نو راځو دلته به موږ دوه آپشن ورسره انتخاب کړو، یوزر کانټ چینج پاسورډ او پاسورډ نیور ایکسپایر او کریټ به یې کړو. دا موږ سره یو یوزر دلته جوړ په نوم دی چې شي په نوم دی اسد. دا اسد یوزر چې اوس دلته جوړ شو دا موږ سره چیرې دا یو سټنډرډ یوزر ده، دا عام یوزر دلته جوړ شو، دا موږ سره په اډمین بخش کې نه ده. که غواړو چې اډمین بخش ته راولو نو موږ به دلته راسو ګروپ ته راسو، نو دلته به اډمنسټریټر ته راسو او دې ځای کې به اډ کلیک کړو. اډ نه وروسته بیا موږ اډوانس کلیک کړو، بیا به راسو فایند ته. فایند هم چې کلیک کړه دلته به یوزر ټول راسي، موږ به خپل یوزر ولټو، دغه د اسد یوزر ده. اسد یوزر به انتخاب کړو، اوکې به یې کړو او بیا به هم اوکې کړو، اپلای او بیا اوکې. نو دا یوزر موږ سره چې شو دا یوزر موږ سره اوس سټنډرډ یوزر نه ده، یو اډمنسټریټر اډمین یوزر شو. که دې کې بیا کوم تغییرات راوړو سیټ پاسورډ مثلا تغییر او تبدیل کې دې ځای نه کولی شو چې مثلا کله دا کلیک کړو دغه پروسیډ ورته ورکړي، دلته مثلا نوی پاسورډ له دې ځای موږ ورکولی شو نیو پاسورډ او بیا کنفرم دا ځای نه پاسورډ ورکولی شو. او که دلته موږ ورته راسو دلته هم سیټ پاسورډ ده او ډیلیټ موږ یې له منځه رینیم نوم یې تبدیل شو. پراپرټیز دلته پراپرټیز څخه موږ راسو دې ځای کې بیا هماغه پراپرټیز د مثلا یوزر کانټ چینج پاسورډ او یوزر مست چینج پاسورډ اټ نیکسټ لوګن دا معلومات دي، ډسکرپشن ورکولی شو. ممبر اف مثلا دلته د اډمین یوزر ده، که موږ دلته دې ځای نه کور کړو یو بل یوزر به جوړ کړو چې تاسو ته هم نور هم یو طریقه بیا یو وارې هغسې یو بل یوزر به جوړ کړو مثلا سلام، پاسورډ به هم ورکړو. دلته به راشو دا دوه آپشنه به هم ورته انتخاب کړو، کریټ به یې کړو. که غواړو چې مثلا اوس دا اډمین کړو مخکې خو موږ د دې ګروپ لار نه له دې لار نه موږ تللی شو چې دا
اډمین کې دلته به پرې راسو رایټ به پې کلیک کې او پراپرټیز ته به راسي ممبر آف څه شی یعنې اډمنسټریټر بخش کې د ممبر سي اډ به کلیک کو هلته مونږ یوزر انتخاب کو اډمین ګروپ کې مو واچو دلته اوس چې انتخابو اډمنسټریټر بخش ګروپ انتخابو چې دا یوزر پکې ور واچو نو دا به مونږ انتخاب کو اوکې به کو اوکې اپلای اوکې نو دا شو مونږ سره چې یوزر له دې طریقې نه هم د اډمنسټریټر په ګروپ کې داخل شو نو عام طور باندې چې مونږ دلته کله یوزر جوړو هغه یو عام یوزر سټانډرډ یوزر جوړي بعد هغه بیا مونږ خپله د اخلو په ګروپونو کې به اچو چې زیاتره عمومي مونږ سره دلته اډمین ګروپ ډېر استفاده کیږي هغې ده کې به اډ کو هم د دې لار نه چې دلته م رایټ کلیک کو ممبر هم کو او هم د ګروپ لار نه چې هلته م راټ دوستانو دا و د نن ورځې د مونږ تاسو درس د یوزر اکاونټ په باره کې چې هغه هم په دوه طریقو باندې کوه هم د کنټرول پینل نه او هم د مای کمپیوټر له منیجمنټ نه دا و د نن ورځې درس دوستانو درسونه تعقیب کړئ ویې ګورئ له نور دوستانو سره شیر کړئ شریک یې کړئ او چینل در سره لایک او سبسکرایب کړئ او که چیرې کومه مشوره یې کومه نیوکه یې د کامنټ له لارې موږ سره شریکه کړئ له لیدو مو نړۍ مننه کور مو ودان ښه وخت ولرئ